السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ د خپلواکۍ جام تر نامه لاندې د سولې اتلانو او سولې ساتونکو لوبډلو ترمنځ یوه شلوریزه لوبه ترسره کوي. د دواړو لوبډلو د لوبغاړو نومونه په دې ډول دي: د سولې اتلانو لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي، رحمان الله ګربز، جاوید احمدي، رحمت شاه، ناصر جمال، شرف الدین اشرف، امیر حمزه هوتک، ظاهر خان، یمین احمدزی، فرید ملک، عبدالرحمن، سید شیرزاد، صدیق اتل، نوید اظهار. د سولې ساتونکو لوبډلمشر نجیب الله زدران، حضرت الله زازی، عثمان غنی، سمیع الله شینواری، ابصر زازی، شاپور زدران، غمی زدران، آفتاب عالم، یوسف زازی، فرحان زاخیل، عظمت عمرزی، کریم جنت، ګلبدین نایب، شمس الرحمن. یا د لوبه نن سهار 9 بجې د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. مینوال کولی سي چې له ټکټ اخیستو پرته لوبغالي ته راسي او دغه په زړه پورې لوبه له نږدې ننداره کړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.